د لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خصوصي تحصیلي بنسټونو له مؤسسینو او رئیسانو سره په ناسته کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د هېواد تحصیلي بنسټونو د کرنې پوهنځي لیسانس برنامو لومړی ګروپ لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د بلخ پوهنتون او شمال سیندیزه حوزې ریاست ترمنځ د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په وردګ لوړو زده کړو مؤسسه کې د 70 میلیونو افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د ننګرهار پوهنتون نړیوال ژورنال UNSSJ پرانیسته وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر غزني ولایت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې په غزني پوهنتون کې د 30 میلیونو افغانیو په ارزښت 4 لویې پروژې منظورې کړې. سهشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر زابل ولایت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې په میرویس خان نیکه زابل لوړو زده کړو مؤسسه کې یوې سترې غونډې ته وینا وکړه. د اماراتي تحصیلي بنسټونو یو شمېر استادانو ته د لوړو زده کړو دریځ HELP او د لوړو زده کړو مدیریتي سیستم HELMS په اړه 3 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت او د هېواد د دیني جامعاتو یو شمېر اداري کارکوونکو ته د رسمي ویب سایټونو او برېښنالیکونو جوړول او کارول تر عنوان لاندې 2 ورځنی روزنیز ورکشاپ دایر شو. چهارشنبه په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې په اکاډمیکو بنسټونو کې د څېړنې پیاوړتیا تر نامه لاندې 2 ورځنی ملي کنفرانس دایر شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر میرویس خان نیکه زابل لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلینو سره په ناسته کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت او په ځانګړي ډول لوړو زده کړو وزارت به د علمي، څېړنیزو او تدریسي خدمتونو د کیفیت لوړولو په برخه کې هر هغه څه چې په واک کې لري ونه سپموي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د افغانستان کرنیزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون له مسؤلینو، استادانو او محصلینو سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د افغانستان کرنیزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون له مسؤلینو، استادانو او محصلینو سره وکتل او په دغه پوهنتون کې یو شمېر پروژې منظورې کړې. پنجشنبه د هېواد تحصیلي نهادونو کرنې پوهنځي لیسانس برنامو لومړی ګروپ لومړی پړاو کلسټر پای ته ورسید.